السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه واي ماذا عبد الله بن عمر سخواوردل هغه ويل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود شریف وایا صلى الله عليه وملائكته الله جل جلاله او الله ملائکه به پر د باندې درود وایا 70 صلاة او یا واره درود شریف فليقل من ذلك او ليكثر مبارک ډیر درود دی کله درود دی که ډیر درود دی وایا ډیر به پتا باندې د الله جل جلاله رحمت نازل کیږي کله وای لږ نو که درود شریف ډیر وای کله وای بس دغه کیسه ده پریوار باندې الله جل جلاله او یا رحمت درکړي د ملائکه او یا مغفرت درته نصیب کیږي رقم سلم سبحان ناويما جلاء الأفهام في صلاة وسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. محترمينو د جمعې مبارک شپه ده او د سعودي په حساب باندې د 20 شپه هم ده د 20 نو بعضې اقوال دی راځي چې 20 جمعه سره برابر سي دا ليلة القدر وجمهور علماء المذهب پر دې دی چې ليلة القدر معلومه نه ده خو وشتم کې ډېر طلب کوي الله جل جلاله مشتاق ته پروژه کې د جمعې مبارک شپه راکړه دا ډېر غټ نعمت دی ورایا پر 20 یا پر 20 یا پر سلم چې الله جل جلاله ژوندي ورته راورسول درود شریف ډیر وایاست په درود شریف سره محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیریږي او په درود شریف سره آخرت ښایسته کیږي په درود شریف سره رضا د الله جل جلاله لاسته راځي په درود شریف سره د قبر عذاب سپکیږي په درود شریف سره د زکندن سختي اسانه کیږي په درود شریف سره د قبر هیبت خوف الله جل جلاله پر سره باندې وساقي درود شریف پر رابطه د زموږ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې درود شریف زموږ تاسو ایستاده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مابین کې په درود شریف سره موږ تاسو کولای شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ځان ورسو نو ځکه یوسف نبهانی رحمت الله وای که څوک وصل نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو درود شریف ډېر وای په درود شریف باندې سړی وصل کیږي په درود شریف باندې سړی رسیږي د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت په يهودو کې یو تاجر و ابن سنینه نومېده ابن سنینه دغه د مدینه منورې شاوخوا خلکو ته پورونه ورکول پیسې به ورکول نو دی به کله کله د بني حارث و منطقې ته راتلی د هغو سره به مجلس کاوه په هغو کې یو انډیوال هم درلودی حويس بن مسعود حويس بن مسعود د حويس بیا بل ورور محیسن مې دی هغه ایمان راوړی یو ورځ محیسه کور ته ورغلی یهودي راغلی دی ناست دی په خونه کې مجلس دی روان دی د دې مسلمان ورور د یهودي راتګ کور ته خوند نه ورکوه نو مشهور راوستل دي بارا غږ نه وکړي یهودي راولاړ سو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کې وژغل ورته وایي ابا سعید دا حویسه ته وایي لئن لم تخرج محمدا کتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د خپل
ځان نه کړي لرې له مدینې نه وباسي عرب به مو بس دی په حمله باندې وخوري تاسو په هلاک سي ستاسو تجارت په هلاک سي محسه دا خبرې اوري سخو غوښ په نیولې دا تر دې وخت نه دی مسلمان محسه چې اسلام راوړی سینه یې تنګه سو په دې خبرو د یهودي خواشینی سو دا خبره چې یهودي وکوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه وباسي غضب غضبا شديدا وصاح في اليهودي يا يهودي باندې راوکیا یا ابا شمیل ما ته نه یو منع کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې باندې غږیږي بل ورکه د داسې بې ادبو الفاظ استعمال کو ستا سر به زما په توره پرې کېږي وایي څه چې مشر ورور و خپل کشر ورور ته مه غږېږي ځه ته دا خبرې ابي شمیل ته کوې یهودي وخندل بیا یې ده ته مخ راواړوه انک شاب مغرور غرک محمد صلی الله علیه وسلم بکلامی یهودي و دا مسلمان محیثه ته وایي وایي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو خطا وتلی غولېدلی وسوف تراه ژر د هغه څه به وویني چې زه وایم شاب مسلم ځوان مسلمان محیثه څه ورته وایي بل انت والله المغرور ته مغرور یې ته خپل کبر و غرور خطا ایستلی او هغه څه به ژر درته وویني چې دی به رسوا سي محیثه رضی الله تعالی عنه له کوره ووتې خو په خشم او په قهر لاړې په خپله مخ شپې ورځې دې تېرېږي محیثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مازدیګر په لمانځه کې حاضر دی او له انصارو څخه یې څوک ولاړ شول یا رسول الله کعب بن اشرف موږ ډېر زیروي او موږ کوچنیان زیروي او په تا کې غږېږي او مکې مکرمې مشرکینو ته چې د هغو سره یې خپل تړونونه کړي دي موږ ډېر زیروي موږ ښځې زیروي بل صحابي ولاړ شو بل ولاړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا خبرې واورېدلې من لی بی ابن الاشرف فقد عز الله ورسوله څوک په ماته قاب بن اشرف مردار کې رابي وړي سر بیا راته راوړي که الله زیري او د الله رسول زیري صحابه کرامو دا خبره وپاموله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اجازه ورکوله د یهودو په دغه پسې په قتل پسې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ښکاره وویل ولکه تاسې لاس برسو په لاس ته راغلل من رجال اليهود د یهودو نارینه فقتلوه وجنه یاستې محیثه بن مسعود چې دا خبره واورېدله رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وکوله د یهودو د مرګ وخالف نفسه والله لافعلن بابن سنینه زما دې دا لا په ذات قسم یې زه به ابن سنینه هغه مرداره ومه کې بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خبرې وکولې انو راغلی وکلت نو کلته چې راغلی په ابن سنینه پسې ګرځي چې ته ودرېږدی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې غېږ که نه غېږ محیثه رضی الله مبارک چې غوږ ورته ونیوی دی بیا راغلی دی حویثه بن مسعود کره د ده د ورور کره بیا غږېږي ده وویل ښه زما اختار هم فرق نه کوي در او قاب بن اشرف چې مردار شو د هغه قتل هم فرق نه کوي در لاته هم بیا غږېږي بارا ورته انتظار سو دی چې کوم مخ راووتې له کوټې څخه ده ورته یاد والله د الله دشمن ماته نه یې منع کړي چې ما غږېږه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ضربوا بسیفه خپله توره باندې وویې سر رجلا سو یهودي مردار سو هغه د یهودو تاجر مردار سو دلته چې د ورور حویثه بن مسعود خبر سو چې زما ورور ووژنوی ورته راغلی ول ولې ظالمه ستا په نس چې کومه وازګه ده دا د ده په پیسو څونه کومکونه یې له موږ سره کړي دي ولې به دې دی کول او بیا دې زما د کور مخ ته مړ کړي ولې به دې دی کول دا دې څنګه کار وکړي نو ښکنځل دې ورته کوي پیغورونه دې ورکوي
اما لرب شحم فی بطنک من مالی دا ستا په نس کې کم وازګه د پیسو دي ولې دې کول ولې ډېرې خشکې ښکنځل په چوراد وهل دا چې ورکل محیصه رضی الله تعالی عنه څه ورته وایي بصوت عالي په ډېر لوړ اواز باندې تعلم یا حویسه خبردار تعلم انا يعلم خبردار والله لقد امرني بقتله زه امر سویم د په قتل سره والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك هذا د په قتل چې د چا امر کړم کاغه ما ستا په وجلو باندې امر کې له ضربت عنق زبستا سر پرې کوم دا خبر چې وکوله مشرور ته اغورت انا ماشه کز محمد صلی الله علیه وسلم زما په قتل زما په وجلو امر کړی وي تا زوج نو ولم فاجاب صغير نعم اقتلك طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم ما توجنو الرسول صلى الله عليه وسلم د اطاعت بخاطر حویسه چې دا خبرې واورېدې کشرور الک رئیس دا خبره ډېر ورباندې درنه سو د شپې خوب نه وکړي لکه غرونه غمونه یې پر سر پرته وي خو انډیوال یهودي وژل سوی بیا دې خبرې ډېر زور ورکړي کشرور ته وایي که ما ستا په وژلو امر کې زه به تا ووژنم بیا راغلی سهار محیصه رضی الله عنه ته وایي ته در په یاد که ماښام تا ما ته څه وویل اکنت عاقلا حین قلت لي ما قلت په وخت کې چې ته ما سره غږېدې ستا په هوښ کې وې هوښیارتوب کشر ورته وایي نعم زه دومره په هوښ کې وم ما کان عاقل مني حین قلت لك ما قلت په دا وخت کې زه تا ته غږېدم تر ما هوښیار څوک نه بیا حویسه ورته الله لو امرك محمد کتا محمد صلی الله علیه وسلم امر کی بقتل زما په وجلو آیا ته ما وجنې کشرور ورته وایي محیصه نعم والله لو امرني محمد کما محمد صلی الله علیه وسلم امر کی بقتل کستا په وجلو زه به تا ووژنم حویسه أريانس اشتهت سواي وشغلت كلمة محيصة أخاه الكبير أياما عديدة تورزي دي خبري مشرور دير فازم كده سوال عزل جلاله هو هغه د زړه دروازې اسلام تر خلاص کړل څه وخت بعد رالي قافلة الابرار سمرګری سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دې مشر ورور حویسه چورتي وو چې دا څنګه دین دی دا څنګه نبی دی چې ما کشرور چې ما را لیکړی زما په الله سره لوسوي هغه ما ته وایي که ستا په وژلو ما امر کې زه تا وژنم دا څنګه دین دی دا څنګه اطاعت دی څو ورځې فکر و سوچ کاوه الله جل جلاله وایي سینه د اسلام و طرف ته مایله کړه مسلمان شو ایمان یې راوړ دا و محبت مسلمان چې محبت په سړي کې راځي بیا هغه سړی پرېږدي یوازینی شی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوشحالي غواړي صفحه 214 قصص من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والهذه رجل ردي مشتاست لذا مبارك ومعيش وبركات من محبت أدب نصيب والسلام عليكم ورحمة الله